أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزیزانو، وای د انسان د عقل امتحان په یغه وخت کې وي چې د صحیح موقع نه په صحیح وخت کې استفاده وکړي. دا خبره مې تر دې وکړه عزیزانو چې موږ تاسو ته الله تعالی د افغانستان نه د باندې ژوند را نصیب کړی د اروپا دغه ځایو کې باید په هوا کې ژوند تیر نه کړو، هغه امکاناتو نه استفاده وکړو. عزیزانو، ډېر افغانان په هوا کې ژوند تیروي، وایي دغه ځای نه زه نن ځم او سبا ځم، نن ځم او سبا ځم، په دغه کې عمر هم تیریږي، وخت هم تیریږي، امکاناتو نه هم استفاده نشو کړی، ځکه چې کوم امکانات نن وي سبا نه وي، په دغه کې موږ نه وخت تیریږي. مهمه دغه دی، ما په نظر چې افغانان باید د ځان نه پوښتنه وکړي چې زه اوس دغه جامعه حصه یم، الله تعالی ماته ژوند را نصیب کړی دی، زه دلته ژوند څنګه تیر کړم، دینی اسلامي ژوند څنګه تیر کړم، څنګه مې خپل کلتور وساتم، کلتوري ژوند مې باید څنګه وي، دنیاوي او د دین د لحاظه ما ژوند باید دلته زه څنګه تیر کړم. دغه مهم دی. باید ځان بیګانه ما په نظر څوک احساس نه کړي زه و تا اوس دغه جامعه حصه یو، د جامعه ته باید خیر ورسوو، جامعه ما و تا دی، زه و تا دغه جامعه حصه یو. که چیرته زه و تا د خپل اولادونو ذهن جوړ کو، ښه تربیت کو، د جامعه ته هم خیر رسیږي. او کوم امکانات چې دلته د غیر مسلمو دپاره دی، د کفارو دپاره دی، هغه امکانات د ما دپاره هم دی، که د تجارت په میدان کې وي، که د کار په میدان کې وي، که د تعلیم په میدان کې وي، څنګه چې دوی د اولادو دپاره امکانات دی، هغه امکانات د ما دپاره هم دی. فکر وکړه، دین راواخله، دروازې خلاصې دي، د دعوت دروازې خلاصې دي. که ته چې غواړې بل ته خیر ورسوي د دین د لحاظه، د میډیا د لارې نه درسګاوې شته، جوماتونه شته، خپل اولادونه هلته وړی شو، عقیده ورزده کوی شو، اخلاق به یې سم وي، ډېر امکانات دی. دغسې کار راواخله، د کار امکانات به حد ډېر دی چې زه و تا دغه امکاناتو نه استفاده وکړو. کار نه دویم قدم تجارت دی. د موږ چې اقتصاد نه سمیږي، خبره په دغه کې نه ده چې ټولنه کې هر شی ناروا دی، 100% هر شی غلط دی. دلته ما حق شته، دنیاوي حقوق مې شته، دینی حقوق مې شته، ما د اولادو دپاره حقوق شته، کوم حقوق چې د غیر مسلمانانو دپاره دی د مسلمان د ما دپاره هم دی. اقتصاد چې مو نه سمیږي، خبره د ټولنې د جامعه نه دی. ځان نه باید سړی د پوښتنه وکړي چې زه اوس دویم قدم تجارت کړی شم، ما لپاره په تجارت کې څه امکانات شته، ټولنې ته خیر رسوی شم. نبی علیه الصلاة والسلام یو حدیث شریف کې ډیره ښایسته خبره کړی، وایي الله تعالی په کار کې 10% روزي ایښی، په تجارت کې یې 90%. زه و تا د کار نه 100% روزي غواړو، الله تعالی کار کې روزي 10% ایښی، تجارت کې 90%. که زه و تا د ځان نه دا پوښتنه وکړو چې څه امکانات دی د تجارت په میدان کې ما ته شته که نه، الله تعالی په د فکر کې برکت اچوي او دغه امکاناتو نه استفاده کوو. کوم امکانات چې 10 کاله مخکې و نن نشته، د نن چې کوم امکانات دی دغه به سبا نه وي، په ما و تا به وخت تیر وي. سپورت دغسې واخله، هر سړی، هر مور و پلار که په اولاد کې د کوم سپورت شوق استعداد ویني، ایغ د زوی نه چې څه په سپورت کې جوړیږي، که زه و تا وغواړئ ما و تا د اولاد نه هم جوړیږي. خلاصه خبره دغه دی عزیزانو، که دین واخله، که کار واخله، که تجارت واخله، که د سپورت، ځان باید بیګانه احساس نکو. زه و تا اوس دغه جامعه حصه یو، غیر مسلمو دپاره چې کوم امکانات دی ما و تا لپاره هم شته. پوښتنه دغه دی چې څومره او څنګه زه دغه امکاناتو نه استفاده وکړم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.